محمد نور د کوټي ښار په لیاقت بازار کې د جامو د پلورلو کاروبار کوي. وایي چې د اختر پر مهال باندې د بشپړه کاربندیز له سببه څخه د دوی کاروبار ډیر سخت اغیزمن شوی دی. وایي چې د نورو کلو د تیرو اخترو پر مهال به دوی ډیره ګټه ترلاسه کوله، خو سږ کال وضع هغه ډول نه ده. د بشپړه کاربندیز پر ختم کېدو باندې دوی خوشاله دي، لکن وایي چې د اختر پر مهال باندې دوی کوم مالی تاوانونه کړي دي هغه نشي بشپړه کېدای. چې بازارونه خلاص نو خوشاله یو، په دې باندې خوشاله یو چې دلته کرایې دي 15 روپۍ موږ کرایه ورکوو. دا مالونه مو راوړي دي د 4 صبحو 3 صبحو څخه راوړي دي، هغه خلک کمپنیان والا مال پیسې غواړي. خوشاله مې ناراضه په دې وي چې زموږ تنظیمونه سره خراب شوه، کرایه راپسې رالې و، دغه کم نقصان چې موږ ته رسېدلی دی په دا تنظیم کې په دا یوه میاشت کې، دا موږ بیا په دا کال کې هم نشو پوره کولی. نو خو دا وجه بس لږ نقصان ډېر راته وسو. د بلوچستان یو شمېر کاروباري خلک وایي چې حکومت یوازې د کاروبار د بندولو پریکړې کوي، لکن د نورو غونډو د بندیز لپاره عملي ګامونه نه اخلي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شواني بیا وویل چې بشپړه کاربندیز اوس ختم شوی دی او دغه ډول نرم بندیز به دوام لري. لیاقت شواني وویل چې په بلوچستان کې اوس د کرونا د مخنیوي لپاره دوی په ټولو ضلعو کې د ویکسینیشن لګولو پروسه پیل کړې ده. او ټولو خلکو ته موږ خواست کوو چې سپین ږیري او هغه خلک چې عمر یې تر 40 کاله زیات وي ارومرو دي ویکسین ولګوي. لوگوں کو ہمیں ویکسینیٹ کرنا ہے میکسیمم. اس وقت 199 اڈلٹ ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہم کر چکے ہیں. ماس ویکسینیشن سینٹر بلوچستان کے تمام ڈی ایچ کیوز میں اسٹیبلش ہیں. ټولو خلکو ته د ویکسین اسانتیاوي ورکول دي. دا وخت 199 د ویکسین مرکزونه پرانستل شوي دي. ماسک ویکسینیشن مرکزونه هم موږ د بلوچستان په ټولو ضلعي اسپتالونو کې فعال کړي دي. کوئټه میں وومن ویکسینیشن سینټر اسټابلیش ہو چکا ہے. په کوټه کې د ښځو لپاره هم موږ د ویکسین مرکز پرانستی دی. د بلوچستان حکومت د صوبې په 4 اسپتالو کې د کرونا څخه د ژغورنې لپاره بندوبست کړی دی. دا د دې لپاره وي که چیرې له اختره وروسته دلته د کرونا پیښې زیاتې شي نو موږ به د دې لپاره چمتو یو. د بلوچستان د حکومت له لوري چې نن د مئی د میاشتې پر 25مه باندې د 12 ټولګي امتحانونه پیل کېدل، خو نن یې دغه امر د جون تر میاشتې پورې وځنډوي. حکومت وایي چې دغه پریکړه د کرونا د پیښو د ډېرېدو د خطر له سببه کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې د نورو صوبو په پرتله باندې په بلوچستان کې د کرونا پیښې لږ دي، خو البته دوی د دې د مخنیوي لپاره تر وخت له مخه ګامونه اخلي. خو د صحت د څانګې چارواکي وایي چې د بلوچستان په 20 ضلعو کې اوس هم د کرونا د ازموینو مرکزونه نشته. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.